The way Pakistan lost and got knocked out of 2024 T20 World Cup was very disappointing. We wanted to defeat India and give our fans something to smile about. यारानो वर्ल्ड चैम्पियंस लीग دا به تاسو ګورئ او د پاکستان چې کومه لیجنډز دي کوم سټارز دي کوم چیمپئنز دي د هغو دا درېیمه مسلسل ګټه ده چې دا روانه ده د یونس خان په کیپټنسي کې د بده مرغه د انډیا خلاف افریدی بیا په 0 باندې اوټ شو واقع ده هغه دغه په خفګان کې موږ ټول دغه سره یو خو په 68 رنز باندې دیو انډیا ته شکست ورکړو په 68 رنز باندې دیو انډیا ته شکست ورکړو د دې نه مخکې دیو یو مقابله د ویسټ انډیز سره کړې ده د هغې نه هم ګټلې ده زړه خو مې غواړي که انکیس د پی سی بي چیرمین محسن نقوي ته پکار ده چې دا کومه سره در سره دي په دې ټیم کې دا ایسته لرې کړه د دې په ځای یونس خان ته ریکویسټ وکړه چې واپس تل راشي افریدی هم ښه دی افریدی راوله زبردست بیټنګ یې کمران اکمل د انډیا خلاف عرفان پټان ته تقریبا 25 رنز کړي دي زبردست بیټنګ نو ورلډ چیمپئنز لیګ چې کومه ده واقع ده هغه زمونږ د پاکستانیانو چې کوم زړونه دي د کلاړیانو وګټل چې یو ټیم داسې و چې هغه 120 چیس نه کړو او بل ټیم داسې چې هغه لیجنډز دي هغه سټار کې په 68 رنز باندې هغه انډیا ته شکست ورکړو نو واقع ده چې once legend as always legend خبره باندې پوه شوې که نه نو چیمپئنز دي مصباح الحق په صورت کې د یونس خان دا کیپټن دی زبردست گیم روان دی زبردست لوبه روانه ده او پاکستاني چې کومه د اوسنۍ ټیم دی که نه په کار ده چې دا دغونه زده کړه وکړي او بل دا چې محسن نقوي ته پکار دی لږ پروفیشنل خلک چې کوم دی په بورډ کې خپل په ځین بل څوک والي ځکه چې ټیک ده پالیټکس داسې دی چې یو پالیټیشین د بورډ چیرمین کیدای شي په دې کې څه شک خو نشته بل دا چې بعضې خلک تنقید کوي چې یار د کرکټ چې کومه معاوضه دوی ته میلاویږي د ټیکسونو نه داسې ښکته بره نو داسې نه ده کرکټ بورډ چې کومه دی دا یو څه ورته وایي اټانومس باډي ده او دا په خپله چې کومه خپل ریونیو جنریټ کوي او په دغه کلاړیانو باندې بیا لګوي بیا د دې نه چې کومه نیم ټیکسز وغیره چې کومه د قومي خزانې ته هم راځي نو د پاکستان چې کومه کرکټ بورډ دی هغه ډېر زبردست طریقې سره د پاکستان په اکانومي کې دغه کنټریبیوشن شته خو البته پروفیشنلز پکار دي که چیرې ان د انډیا کرکټ بورډ وګورئ نو په هغې کې چې کوم د هغې چیرمین دی ډیفینیټلی هغه څوک دی هغه یو پروفیشنل کرکټر دی د دې نه علاوه که د افغانستان کرکټ بورډ چیرمین ته وګورئ هغه یو پروفیشنل کرکټر دی خو د بده مرغه که د پاکستان کرکټ بورډ پی سی بي ته وګورئ هغه یو پالیټیشین دی او د دې نه علاوه د پالیټیشین دی خو په سیم ټایم باندې د چیرمین پی سی بي هم دی او وزیر داخله انټیریر منسټري هم دغه سره ده نو ټیک ده چې د یو لانګ ټرم د تعلقاتو ساتلو دپاره دا ښه ډیسیژن دی چې پالیټیشن په دغه کرسۍ باندې ناست یو پالیټیشن چیرمنشپ چې کومه دی دا یې اخیستی دی خو که د دې په ځای باندې یونس خان کیلي یا چې کومه مصباح الحق نو واقع د پروفیشنل کرکټرز دي لیجنډز دي نو دوی به زموږ د کومه ینګ سټارز چې دي ډېر په صحیح طریقې سره به دا ګایډ کړي او د کرکټ په دنیا کې به دیو نوم روښانه کړي انشاءالله بیا به داسې نه وي چې د انډیا خلاف به دیو 120 هم بیا نشي چیس کولی نو په کرکټ کې چې دننه کومه کرکټ کم پلیئرز دي کم ټیم دی په هغې کې دننه چې کومه ګروپ بندیانې دي کم پالیټکس په هغې کې انوالو دی نو دا صرف او صرف یو پروفیشنل کرکټر هغه لرې کولی شي خوشحاله یم چې چیمپئنز انډیا له ډېر په زبردست طریقې سره شکست یې ورکړو او دغه میچ یې وګاټو انشاءالله درې مسلسل ویننګز دیو درې مسلسل میچونه وګټل او مخ په وړاندې باندې روان دي دغه شان د نورو میچونو په ګټه باندې که چېرې دا ټیم دی انشاءالله دغه شان په ګټه باندې به دیوځي فاینل او فاینل به هم په ګټه باندې ګټي او بیا به راځي د خیره مهرباني